يا ربي يا ربي إني أسألك. یو مسلمان ډاکټر ایموټو ته د زمزم اوبو ښودنه وکړه چې په دې مشاهده وکړي. ډاکټر ایموټو د جاپان یو مشهور ساینسدان و. ایموټو د زمزم اوبو نمونه واخیسته او وی ویل زه نشم کولی چې دا کرسټلایز کم یا جام یې کم، حتی چې د ساده اوبو سره یې هم یوځای کم، خو اخر یې کرسټلایز کړل او جام یې کړل چې کله یې زر قطرې ساده اوبو سره یوځای کړل. یو قطره زمزم اوبه د زر قطرو ساده اوبو سره یوځای شول. نو ډاکټر ایموټو هغې نه پس یو خاص کرسټل جوړ کړ. 2 کرسټلز جوړ شول یو بل د پاسه. ډاکټر ایموټو ملګري وویل چې دا 2 کرسټل به ځکه جوړ وي چې دا نوم یې 2 الفاظ لري، زم زم، الله ښه پوهیږي. ډاکټر ایموټو وویل چې زما ملګري وویل چې د قرآن آیاتونه ورته واورو. هغې یو ټیپ ریکارډر راوړ او د قرآن آیاتونه یې شروع کړل او په دې سره یې ښایسته کرسټل تیار شو. سبحان الله. دا د هغې کرسټل عکسونه دي چې کله پرې قرآن آیاتونه شروع شول. پس د قرآن د آیاتونو نه ډاکټر ایموټو ته دا هم وویل شول چې مسلمانان بسم الله هم وایي د اوبو څښلو نه مخکې، او دا د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د زمانې نه شروع دي. دوی دا هم ثابت کړل چې بسم الله ویلو سره د اوبو کیفیت او جوړښت ښه کیږي. الحمدلله. ډاکټر ایموټو دا مشاهدات مکمل کړل کوم چې 15 کاله کې وشول. هغوی یو 15 جلده کتاب تیار کړه کوم ته چې میسیجز آف واټر ویلی شي، یعنی د اوبو پیغامونه. هغوی په دې کې ولیکل چې ما دا ثابت کړل اوبه احساس کولو او ځان څرګندولو توان لري. هغوی دا هم وویل چې کیفیت او پاکوالی د زمزم اوبو به په ټول دنیا کې پیدا نشي. هغوی معلوم کړل چې که یوه قطره د زمزم اوبو په ساده اوبو کې یوځای شي نو دا ساده اوبو به هم د زمزم په شکل کې زیات شي. هغه چا دپاره څوک چې نه پیژني زمزم اوبه څه شی دی موږ به یې تشریح کړو. د زمزم اوبو ساه بیبي هاجره ته ښکاره کړی شوې وه کوم چې دویمه ښځه وه د ابراهیم علیه السلام. د الله تعالی په لارښودنه باندې ابراهیم علیه السلام خپل ښځه او زوی په یو دښته کې پرېښودل او ترېنه لاړ. هغې په کلکه باندې خپل زوی دپاره اوبه لټول خو هیڅ یې پیدا نه کړل، ځکه مکه په داسې یو اوچ ځای کې وه چې هلته د اوبو ډېر کمې چینې وې. بیبي هاجره 7 ځله په سخته ګرمۍ کې منډې ووهل د 2 غونډیو منځ کې، صفا او مروه، د اوبو دپاره. نو الله جبرائیل علیه السلام راولېږه او خپل پر سره یې ځمکه ووهله، نو د هغې نه اوبه راووتل. ابراهیم علیه السلام د الله کور تعمیر کړو کوم ته چې کعبه ویلی شي د زمزم ساه سره نږدې. هغه کور چې اصل کې آدم علیه السلام تیار کړی و نن مسلمانان د ټول جهان نه مخ کوي کعبه شریف ته د 5 وخته مونځ دپاره. د زمزم ساه موقعیت 20 میټر یا 60 فیټ مشرق ته د کعبه نه دی.